مخ کی سورۃ سره ربط دار په سورۃ البقره کې سورۃ الفاتحه کې درې قسمه خلق ذکر کړل یو انعام علیہم کې یو مغضوب علیہم کې بل ضالین کې دی سورۃ کې بداغي تشریح ذکر کړي مدارنګ مخ کی سورۃ کې یا کنا عبادو سره توحید فی عبادت ذکر کړي دی سورۃ کې په دې باندې امر کوي یا ایو الناس عبدوا ربکم اے خلق د خپل رب بندگی وکړئ سورۃ البقره د دې مقصد اغدار څلور خبرې په دې صورت کې بنیادی دي مرکزی مضامین هغه څلور دي یو توحید بل رسالت بل جهاد او بل انفاق دا څلور مقاصد په دې صورت کې ذکر کړي د دې صورت فضیلت دا د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل کور کې سورۃ البقره ولې ځکه هغه کور چې پای کې سورۃ البقره لوستل شي هغه ته شیطان نشینیز دی کېدلې صحابه کرامو کې بچي سورۃ البقره د چایات او هغه امیر مقرر کړي د جهاد بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله د دې په مراد باندې پوي دي ته مقطعات ویل کېدل شي هر یو لفظ د بل نه جدا دی وګوره دا بے فائدې دي قران کریم کې مقصود بده کې اعجاز د قران کریم ثابت اولی عرب چې دا ډېر تکړه خلک په عربی کې یو مجلس کې به یو عربي لس تقریبا زر اشعار یا لزر اشعار په یو مجلس کې ویل دای به بیرته جواب هم به کاو بل خو سپوري چرته د عربو ثابت نه چې هغه په دې حروف مقطعات باندې اعتراض کړی دی مقصود په کې دا چې قران نو د قشان الفاظ نه جوړلې کتا سو یو چې قران د الله کتاب نه بس دسي الفاظ تاسو مراوړي کړه تاسو هم جوړ کړئ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی لا ریب فی نشتری شک بدی کی کڅوک پکې شک کی نو دا شک دا غبی زی شک دی او نور پکې شک نشتری هدل للمتقین هدایت در پاره د متقیانو متقیان ته فایده اخلي نور خلقو د پاره هدایت ته لکه بل آیت کې راغلی هدل للناس خلقو د پاره هدایت ته وز دې متقیان او صفات ذکر کوي چې د قران نه فایده دي الذين دا کسان دي یؤمنون بالغیب چې ایمان لري په غیب باندې په غیب ایمان څنګه لري یو مطلب دار په حالات د غیب والے کې ایمان لري په الله باندې چې خلکو نه غایبي دوی مطلب دا دی چې کوم اشیاء زمنګ دسترګو نه غایب دي پاغي به ایمان لرو لکه الله مونږ نه یینو قیامت هغه مونږ نه ییدل جهنم جنت ملائک او رسولان وغیرہ ويقيمون الصلاه پابندي کوي د مانځم ومما رزقناهم دا مال چې موږ ورکړی ته ينفقون خرج کوي د الله په لار کې خرج کوي نور صفات ذکر کوي والذین یؤمنون بما انزل الیک او دا کسان دي چې ایمان لري په کتاب چې نازل کړي شوی دی تا ته وما انزل من قبلک او په کتابونو چې نازل کړي شي مخکستانه تورات انجیل له زبور دي نور صحف دي وبالاخره هم یوقنون پورز د اخرت باندې دی یقین لري اوس دی خلکو د پاره جزای دنیوي او اخروی ذکر کوي اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون دا کسان دی په هدایت باندې د خپل رب د طرف نو اولئک هم المفلحون او دا کسان دی کامیاب دنیا کې او ته هدایت ملاو د په آخرت کې فلاح اوس دویم فریق ذکر کوي چې هغه د قران نه فیدنا لري اخکار کافر دي ان الذين كفروا يقينا كسان چې کفر کړي سواء عليهم برابر د پدی باندې اندرتهم کتویر دی لرا لم تنذرهم او کوي نه دی لرا لا يؤمنون دی ایمان راوړي په آیات باندې څو سوال کوي چې ډیر کافرانو ایمان راوړي دی راوړي او الله و چې ایمان نه راوړي جوابدار دلته خاص کافر مراد دي چې هغه زدي کافر دی زدیان لکه ابو جهل خبر اقرار کاو چې دا نبی دا حق نبی دی لیکن نیمه ویل ارس بدیو ته ملای ویل موږ بس کو اوس نتیجه ذکر کوي د لا یؤمنون داخل کول ایمان راوړي ختم الله علی قلوبهم مہر والے الله تعالی ردی پسونو باندې والا سمهم ندی په غوګونو باندې والا ابصارهم غشاوت ندی پسترګو باندې پر دی حق پینی نه حق اوري نه فکر کوي په حق کې او نه حقینی ولهم عذاب عظیم ودیر پار دی عذاب لیم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. دا اوس دریم فریق ذکر کوي او دا خطرناک فریق دی، منافقان دي. دا د مسلمانانو د کافرانو په منځ کې دي. نو څه د کافرانو سره ملګرتیا کوي او سره مؤمنان سره کله ملګرتیا کوي. نو دا خطرناک فریق، لہذا دلته تقریبا ندی 15 صفات قبیحه ذکر کړی. ومن الناس بعض خلقنا من يقول آمنا بالله، آسو دی چې وایي موږ ایمان راوړې په الله باندې او بالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې، وما هم بمؤمنین، او نه دي مؤمنان، نه دي مؤمنان د الله په نسبت. یخادعون الله والذین آمنوا، دا د آمنا دعوه ولي کوي، وي دي دوکور کوي الله ته. یخادعون الله، دی دوکور کوي الله ته په خپل ګمان. والذین آمنوا، کسانو ته چې ایمان راوړل. وما يخدعون، دی دوکر ور کوي الا انفسهم، مگر خپل ځانونو ته. وما يشعرون، دی نه پوي. نو بل مرض ذکر کوي، بل خواصت. فی قلوبهم مرض، د دې پزړو کې مرض دی، د بیماران دي، رزړه بیماران دي، ا بیماری د منافقت. فزادهم الله مرضا، زیاتی بکی دی الله تعالی مرض. ندی یو معنی دا نه اخبار دی، الله به دې ته مرض زیاتی کی. دویم معنی دا نه الله دې ته مرض زیاتی کی، دا دغه د خیری دی، دا بد دعای ده. ولهم عذاب علیم، او دې لپاره عذاب درناک دی، بما كانوا یکذبون، په سبب د همیشه دروغ ویلو سره. دروغ یو ځلو یا همیشه د پاره وي. نیو سبب د عذاب ذکر کو چې دروغ ویلی، بل سبب د عذاب ذکر کړي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، او کلا چې ویلې شي دوی ته چې فساد مکوئ پزماګه کې. فساد مراد ګناہوں دي، هر قسم معاصی دا مکوئ. قالوا دی وای انما نحن مصلحون، یقینا موږ یو اصلاح کوونکي. دغه صحابه کرام ته یو قسم له اشاره کولا چې اصل اسلام موږ کو فسادیان ہوتا سی وای. الله دا جواب کوي، الا خبردار انهم هم المفسدون، یقینا دې فساد کوونکي. ولکن لا يشعرون، لیکن دیونه پوي، په خپل فساد نه پوي. نو بل صفت قبیحه ذکر کړي. و اذا قيل لهم امنوا، او کله چې ویل شي دی ته چې ایمان راوړی، کما امن الناس، لکه سرن چې ایمان راوړی دي نور خلکو، چا صحابه کرام دي. پدې کې صحابه کرام عظیم فضیلت ته چې دغه ایمان معیار دی د نور خلکو د ایمان د پاره. قالوا دی وای انؤمنوا، آیا موږ ایمان راوړو، کما امن السفهاء، لکه سرن چې ایمان راوړی دي بوقفانو. صحابه کرام ته بیوقوفان په دی وجبانه ویل شاغي د اسلام د پاره خپل وطن، خپل علاقه ورس قربان کړي، خپل اولاد، خپل بچی پرې خو دلیو، لدا قمخل ویل. الا خبردار انهم هم السفهاء، یقینا دي بیوقوفان. ولکن لا يعلمون، لیکن دیونه پوي، په خپل عقب قلتو باندې پوي دا خلک. نبل صفات قبیحه ذکر کړي د منافقانو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کله چې دی یو زیشدا کسان سره چې ایمان راوړل دي، قالوا دی وای آمنا، موږ ایمان راوړل. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، او کله چې دی ولال شي خپل شیطانانو مشرانو ته، هغه مشران ته ول شیطانان ویل، وجدار چې د شیطانت کار کاو. کم سړی چې شریعت خلق شیطان و، یره پلانې سړی غټ شیطان دی. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، او کله چې دی ولال شي خپل شیطانانو مشرانو ته، هغه دي تپوس کې تاسو مسلمانانو خاله سره تلی ویوال ته هم دار آمنا آمنا چې والدام څه کول. قالوا دی وتوای انا معكم، یقینا من استاس سره یو په عقیده کې او په جماعت کې من استاس سره یو، التم څه کول. انما نحن مستهزئون، یقینا من یو ټوکی کوونکی، آی په سیمه سیمه مسخره کوي، غب شپ مسلګاو. الله جواب کوي، الله یستهزئ بهم، الله بټوکی وکي بدیو بسیم. ويمدهم، او ترقی ور کې دیو تافی طغیانهم، پسر گشیر دیو کیا مهون چې سرګردان وي، ګډ وډ بغرزي بیا نور به الله گمراه کی. اوس نتیجه دی مخ کی صفات ذکر کړي. اولئک الذین اشتروا الضلاله بالهدى، دا کسان دي چې دیو غره کړی دا گمراهی بالهدى په هدایت باندې، هدایت پرې خود گمراهی واغستله. فما ربحت تجارتهم، د دیو دا معامله مشابه له تجارت سره، دیو سره اسلام ور سره اسلامي ورک او کفر واغسته، د سیداله کې چې دیو پیسې ورکلی او سودا واغستل، خو کوټه شی واغست، بیکار شی واغست.
فما ربحت تجارتهم نګټو نکله تجارت د دیو وما كانوا مهتدين او نه دی هدایت مندونکي. درې فریق ذکر کړل، یو هغه چې د قران نه فایده اخلي مؤمنان، دویم هغه چې ښکار کافر دي، نو دریم منافقان. نو اول فریق چې هغه بالکل سفار دی مثال ته ضرورت نشته. داروس دو فریق دای لپاره مثالونو ذکر کړي. مثلهم مثال دی کمثل الذی پشاند مثال لا کسته استو قد نارا چې بلکې اور لرا فلما اضاءت ما حوله نار کله چرنا کی چاپیر ددنا ذهب الله بنورهم بوزي الله رڼا د دی و ترکهم او پرید ویل را فی ظلمات پتیرو کلا یبصرون چنینی صم بکم دا تتمر دی مخکی مثال لا یواز دا رڼا بوتل نه بلکې دی وا حواسم خراب کړو. سمون کاړه دی بکمون چاړي ګاندي عمر لاند دی فهم لا يرجعون پس دیونه واپس کی حق تا. دا مثال خو یاد کافرانو دی، مکی والے مثال له او د نبی صلی الله علیه وسلم مثال له. پیغمبر چې دا مثال ورکړ دی وسړي سره یو ځای کې اوربل کی تیاری نو تیر چاپیر رڼاو کی وسنی خلق ناس تی اغي ځان نانګاره کی رڼا ځان لا سره کی لټکې متکې بل نکی پدې کې سیره راشي او دا اور ختم کی دا خلق په تیاره کې پادش. دغه شان مثال د نبی صلی الله علیه وسلم مکه کې د کفر او د شرک تیاری پای کې رڼا د توحید برکلا مکی ورسان ننګار قبل کې مخالفت شروع کو. نو نبی تعالی حکم کو چې بس دي جنازه نبی د مکه نه لاړ مدینه ته ال ترنا لاړ مکی ور په تیاره کې پادش. او چا مثال منافقان ویل دي، منافق چې هغه کلمه د آمنا وې نو ځان سفیدی اسیه کې رڼا مړه بلکی لیکن دا رڼا باقی ځان سونه ساتي پکار دا و چې رڼا باقی ځان ساتلی وي ایمان د نور زیاتی کړي وي. لیکن چې کله دا منافق مرشي نو لہذا پتیرو د قبر کې پتیرو د محشر کې پادې شي او رڼا ځان سره وینه وړ پورا. او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق دا بل مثال ذکر کې د منافقانو. او کصیب من السماء یا مثال دی په شان تر تیز باران دی من السماء د اسمان نه طرفنا فيه ظلمات چپای کې تیری وی ورعد غلزار او برق نه برېخنای یجعلون دیوګدی اصابعهم خپل ګوتې سخلق دلتناسی وهناك رجال قاعدون سخلق دلتناستی یجعلون غیدی اصابعهم خپل ګوتې فی اذانهم پخپل غوګونو کې من الصواعق د وجر تندرنا حضر الموت د وجه د یری د مرګنا چرته دماغ خراب نشي او تند راونه غرزي. والله محیط بالکافرین الله راګرون کې کافرون لرا. یکاد البرق در مخکې د پاره تتمه یعنی پورا والده یکاد البرق نزل برخنا یخطب ابصارهم چې وتختی د دې نظرونه دومره تیز برخنا کې دې شي نظر هم ختم شي. کلما اضاء لهم نار کله چرنا شدویتا مشو فی دیتل کوي پایږي رڼا چې کله وشي تیار د ډېر سخته برخنا وشي دی قدم دو قدم والی چې رڼا بند شي بیرته ودري. واذا اظلم علیهم وکله چې تیار شي بدی باندې قامو دی ودري. ولو شاء الله کشر اراده ود الله لذهب بسمعهم نخامخ ختم کړي به ردی وګنا وابصارهم ردی نظرنا کلا وختل دعوت حقیقتا باغستلی وی. ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پر شی باندې قادر دی. دې مثال حاصل لاره قران کریم داغي تشبیه ورکړي د باران سره باران د باران راځي او باران کی تیری وی نو په دې قران کریم کې د کافرانو کفر او دای شرکیات بیان کړي دا دغه تری دي کنه. بیا په دې باران کې ګړزار امین په قران کې زجرونه دي زورنی ادا په دې منافقانو باندې دا تندر په شان تلګي او بیا په دې کې برېخنا می په دې باران کې په قران کې واضح دلایل شته مضبوط دلایل شته. خو منافق باندې د سلګي لکه سرنګ چې تندر دغه غړس کله کیږي نو دلته خلق پر غوګونو کې ګوتېږي چاره دا تندر زمون چرته دماغ خراب نکي. نو دا منافقان دی باندې دا قران بد لګي نو چې کله قران بیانېږي دی غوګونو کې ګوتېږي یا چرته د مجلس قران تختی. خو بیا حالات هدايت دي منافقانو په دې ته ګوري کنه
چې کله دی ته په اسلام کې څه فایده ملاويږي نو بیا یې مني لکه څنګه چې په یوځای کې خلک ګیري او باران وي او ګړز ګړوزي برېښناي خلک ګیر دی یوځای کې پړه پوشي دی او قدم دو قدم والی مخ کې لاړ شي او چې کله تیار شي بیرته ودرېږي بیا رڼا شي بیا مخ کې لاړ شي دغه شان منافق دی نور خو په قران ډیر بد لګي خو چې داسې مسله قران حدیث کې بیان شي د مزاج مطابقي د زرا منډه کې زمونږ وایي مسلمان ځانته يم خو چې کله او ته فایده پکې نه ملاويږي او تر مزاج خلافي په زبانه ودري به ته تیار نه دا منافق مثال دی درې فریق ذکر لو دای مثالونه نو وس ټول ته خطاب کوي تیر پیر باقی روزگار راځي ټول الله بندگی وکړي یا ایو الناس عبدوا ربکم اے خلقا بندگی وکړئ د خپل رب الذي ذات خلقکم چې پیدا کړی وای تاسو والذین من قبلکم واکسان چې مخکې تاسو نو لعلکم تتقون دې د پاره تاسو متقیان شي پرهیزګار شي اوس په دې باندې دلایل ذکر کوي چې د الله بندگی وکړي د الله صفات ذکر کوي الذي الله ذات جعل لكم الارض چې ګرځول استاسو د پارس مکه فراشن فرش د فرش پشان تدا د بسترې پشان ته نډیر نرم چې سړې به کې خخي غني نډیر سخت د ګټه پشان چې کر کر وند به کې نگی والسماء واسمان بنان چت د چت پشان ته فیدې ته خلق اخلي وانزل من السماء ونازل د اسمان د طرف نمانو وبد باران دي د اسمان د طرف نه نازلې یعنی را نازلې یو خدای ورېز نه خدای اسمان طرف ته فاخرج به من الثمرات رزقا لكم نراو باسی په دی بو سرا من الثمرات د میونا رزقا لكم د پار د خوراک تاسو ثمرات یوازې میوه ته نه ویل کی بلکې آمدن د زمکه ټول پستون دی میوجات ټول په الله رزقونه فلا تجعلوا لله اندادا نو مگر زوی د الله لپاره شریکان وانتم تعلمون حال لا شتا سو پويږي شریک د الله سم جوړوي کې انسانانو کې او کپ بوتانو کې او کپ غټو کې پارشه کې او خرت پته شر 400 الله کوي وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا وز د پیغمبر رښتینوالم ثابتې او د قران رښتینوالم ثابتې چونکه دا مسله قران بیان کړه دای رښتینواله ذکر کړي او دا رښتینواله ثابتې په طریقه د تحدي سره تحدي معنی چیلنج په چیلنج سره ثابتې وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ أَوْ كَشَرْدِي وَتَاسُ پشک مما دا کتاب نا نزلنا چې منازل کړي دي علی عبدنا په خپل بنده باندې چې پیغمبر دی فاتو بسورۃ من مثلی نوراوړ یو سورۃ په مثل دی باندې چې دی پشان فصیح بلیغي وادو شهداکم راو بری خپل گواهان او خپل علما خپل معبودان ټول معناګانی پکې دا غینم پکې مدد واري وادو شهداکم راو بری خپل گواهان خپل علما خپل معبودان من دون الله ما سوا الله نه کنتم صادقین کچری وې تاسو رښتینی ک تاسو رښتیا وې چې دا قران د الله کتاب نه بس پیش کوي کنه دا فإن لم تفعلوا کچری دا کارونه کو ولن تفعلوا هچری نشي کوله جزاء مقدر د ایمان راوړي کنه فتقوا النار التي زان بچکه د ور غنا وقودها الناس چې خشاک دی خلق دی والحجاره وګټي دی داین ځان بچکه ایمان راوړي وقود ولکی خشاک ته چور په بلی د دې جهنم خشاک هغه خلق دی کوم چې مجرمان دي په دې بداور ګرمي والحجاره وګټي دی دې ګټو کې د علما قال چې دې کمی ګټي مراد دي یو قولی کې دا دین مراد هغه غټي دي چې د کومونم د بوتان جوړ شيو هغه اکثر د غټو نوام پکې سوځي نای ته تکلیف ونشته خو سره د مشرکانو د ذلت د پاره چې دا ستاسو معبود دي اره پور کې د سيوزي سوځي دیم قولی کې دا چې مراد د دینه دا ګوګل دی خاص قسم غټي د کبریت په پاره به کې ویل کې ګوګل آی کې کمال دار چې د ګوګل کې یو پکې بدبوې ډېر زیات را بل ور تیزی بل په بدن پسین خلیم دا خطرناک شی دی دا ګوګل تاسو نه ګورئ دا کمی چینی چې په ګوګل کې راوتلی څومره ګرمي دی چترال چې نه خلک وي ګرمه ده ولی ګرمه ده په ګوګل کې راوتلی ده ځکه ګرمه ده دریم قولی کې دا چې دین مراد عام غټي دي او دا اشاره د شدت دی ورته دا ور تمره زیات سخت دی چې غټیم ګوري ولي کوي او ځکه ولي کې په خپل تاسو اندازه لګولې شي دا آخرت ور چې په حدیثو کې راغلي دي دا 69 درجه د دنیا د ور نه سیوا ده 69% دا د آخرت د ور نه د دنیا د ور نه د آخرت ور دا سیوا ده نو ته اندازه په خپل ولګوا بیل فرض به مونږ وای بیل فرض
د دنیا اور چې کوم د مثال په تور باندې دا 1000 ډیګري سنټیګریډ مثال په تور باندې ګرمي ده 1000 ویو یا کم یو 1000 ویو او 69 اغدي نو سره په خپل کې ضرب ور کړو 69000 یا 70000 سنټیګریډ ګرمي دا غټي نه ولي کوي دا خامخه غټي ولي کوي اعدت للکافرین تیار کړل شوی د پاره د کافرانو مؤمنانو ته زیر ور کوي قران کریم کې قاعده دار چې کلم تخفیف ذکر شنو بیا زیر ور کوي مؤمنانو ته وبشر الذين امنوا او زیر ور کا کسانو ته منو چې مان راولې و عامل الصالحات یو نیک کارونه کړی دي عامل الصالحات قران او سنت موافق عمل کوي دي عمل صالح ویل شي ان لهم جنات یقینا دې لپاره جنتونه دي باغونه دې لپاره اصل کې جنات دا د جنتون جمع ده جنت په عربی کې هغه ونه ته ویل کی چې دا غیر څنګه دومره ګوري دي چې بر شي خطري او بیرته د اسمه کې تر رسیدلی یقینا دې لپاره جنتونه دي تجری چې بهږي با من تحت الانهار لاندې راغین ولې اولی څلور قسم دي په سورته محمد کې ذکر دي 15 نمبر آیت کې چا شراب دی وبدي غبین دی او شود دی ادا او بیگی بغیر د کند نه غره رسمه کې بده سر برواني دا بیر نظارې او دا اشاره د تازګۍ د باغونو تم 4 وخت کې به تر تازه کلما رزقوا منها من ثمرات الرزق ارکلا چور کله شي دی تر دی جنت نا من ثمرات سميوا رزقا د پار د خوراک یو ټیم کې به جنتیانو له خوراک راوړل شي قالوا دی وای هذا الذي دا خوراک دی رزقنا شراک لشي ومنتا من قبل د مخکنا نه دا خو په شان ته دا خوراک د چمول راک لشي د مخکنا هذا مثل الذي رزقنا من قبل ووتوبي متشابه اور ابول شدي ترا میوي د یو بل پشان د دې جملې یو څو مطلب اهل بیان یو مطلب ادارې جنتیانو ته په یو ټیم کې به خوراک راوړل شي یو قسم میوي بیا دیم ټیم کې چې کم میوه راوړل شي هغه ور دی اول په شان دی په شکل کې خو خوان به بدلی دی وای چې دا خواقه مخکنه خوراک دی خدا او پکې نوې ذائقه او نوې لذت به پکې دویم مطلب ادارې جنتیان ته چې کله میوه راوړل شي دا ور دنیا د میوه په شانتي په شکل کې لکه مثال په تور مالټي دي مڼي دي وغیرہ دا راوړل شي دی وای دا موږ دنیا کې ورکړل شي وي خدای خوان بدل له او دا د پاره الله تعالی دنیا د میوه په شان میوه راوړي چې انسان دا غشین نفرت کې چې کوم سړی نه لیدلې عادت وسره نه دی د پاره چې جنتیان ته متنفر نشي خو مشهور اوله معنا ده ووتوبي متشابه اور ابړل شي دی تر میوه د یو بل پشان ایو مطلب کې اهل المدام بیان کړي د شراب وړ شي دی تر میوه د یو بل پشان مان ټولي بغور میوي صحاب پکې نه چنجو والو پکې نه ټول یو شاته مزدار دلته خو چې میوه راوړل شي کار څومره واسطه وکړي څو پکې تروي او څو پکې خوږي او څو کې بچینجی او څواسي تصخای ټکېدلی وي الته ټول یو شانته ولهم فيها ازواج مطهره او دې لپاره په جنت کې وي بیبيانې پاکي کړي شي پاکي بيدار قسم بغندګي نه کا غندګي ظاهري دا او کا غندګي معنوي دا اخلاق صفا بدن صفا بیمارو نه پاکي وهم فيها خالدون دیو په جنت کې همیشه ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها دغه جواب سوال لې مخکې مثالونه ذکر کړل نو منافقان چې یا يهوديان هغه سوالو کې اعتراض وکړل دا قران د الله کتاب نه په دې کې خو مثالونه بیانېږي او مثال خو هغه څوک بیانې چې هغه خپل خبره نشي واضح کولای لہذا پته ولګي چې قران د الله کتاب نه دی الله پرد کې چې نه مثال بیانول د دین زحیا نکوم مثال بیانول خدا د فصیح بلیغ کس کار دی او په مثال باندې پوهه کول دام د فصیح بلیغ کار دی دا لہذا دا منافات دې سره نه لري چې دا د الله کتاب نه لري او دا منافات دې سره نه لري چې الله عاجز لري نعوذ بالله ان الله لا يستحي يقينا الله حیا نه کوي ان يضرب مثلا ما بعوضه چې بیان کیو مثال په ماشي سره فما فوقا پساچ د پاسره دې نه نه بعوضه ماشي ته ویل کیو فما فوقها کی اشاره مچتا ک ماشه د عامه ز په مثال کې بیانوما دا ماشه ذکر کړ چې ماشه په ټولو حیواناتو کې دا کمزور حیوان دی او قران کریم کی عجیب نقطه او عجیب لطیفه دا
قران کې اول سر کې د ماشي تذکرہ کړي په حیواناتو کې تقریبا څه کم 10 یا 10 حیواناتو نمونه قران کې شته او اول نمبر کې ماشي ذکر کړي دي او اخیره کې بیا تی ذکر کړي دي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل او په دواړو کې عجیب مناسبت ته اتی دا غم خړتم مشتري او د دې ماشي خړتم مشتري دواړو خړتمونه دي خو بیا خړتم د اتی ته وګوره د ماشي خړتم ته وګوره د ماشي خړتم دومره مضبوط خړتم دی چې د انسان مضبوطه سرمنده او په دې کې دا ور داخل کې اوسانه تی دراو باسي او سینس ولا خلاویری چې کله دا خړتم دین الته په لاړې پوری کی لاړې په پوری کې بیا دا غراو باسي فما فوق پسا چې د پاسره دین دی فام الذين امنوا پسا کسان چې ایمان راوړې پرې کې اوس د مثال فائدې ذکر کړي فام الذين امنوا پسا کسان چې ایمان راوړې فیعلمون ای پويږي انه الحق من ربهم شيقنا دا مثال حق دې د طرفه درب د دوینا د خپل ممثل سره د خپل واقع سره برابر دی واما الذين كفروا اوا کسان چې کفر کړي دي فيقولون ندي وای ما دا اراد الله سيراد کړي الله تعالی بهذا مثلا پدی مثال سره دا الله سره لپاره بیان کوم دي ته ضرورت دی بل فعل ذکر کوي يضل به كثيرا گمراه کوي پدی سره ډیر خلق او يهدي به كثيرا او هدایت کې پدی سره ډیر وتا الله یې گمراه کوي خو سبب د انسان د طرف نه دی وره انسان کسب کوي الله په نتیجه مرتب کوي وما يضل به الا الفاسقين او نه گمراه کوي په دې سره مگر نافرمان کامل لا فرمان چې څوک فاسق وي د الله د حکم نه وتل لري و د دې فاسقانو داغي صفات ذکر کوي الذين دا کسان دي ينقضون عهد الله چې دی ماته الله زلم من بعد ميثاق رسل مضبوط والداینا الله سره چې کوم لوز کړي دغه ماته لوز د ایمان زب ایمان راوړم لا اله الا الله چې مونږ ویل مونږ ټول د الله سره لوز کو دا لوز ماتي ويقطعون دی پرې کوي ما امر الله به اسو چې حکم کړل الله تعالی پای باندې ايو صلد په وسوالي په وسوالي حکم یې څه شي کړی دی یو د دې خبرې کړي چې قران او سنت به یو ځای مني دانه چې یو مني بل مني ټول رسولان به مني او دارنګي صله رحمی و پالي بګي وره خپل ولی به پالي منافق سړی او فاسق سړی دا قطع کوي ويفسدون في الارض او فساد کوي پس مکه کې فساد سره شرک او ظلم او دانګي عام ګناونه خوري اولئک هم الخاسرون دا کسان دي تاوانيان کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا دغه زجر ور کوي په انکار باندې د توحید نه او په انکار باندې د آخرت نه او څلور انعامات ذکر کوي د پاره د مسلې د توحید ترغیب ور کوي تا کیف تکفرون بالله څرنګ تاسو کفر کوي په الله باندې د تکیف د استبعاد د پاره لیکي دا قل لري دا خبره چې تاسو د کفر کوي په الله باندې وکنتم امواتن وای تاسو مړه من نشوي فاحیاکم نو ژوندې کلی تاسو ثم یمیتکم بیا به تاسو وجنی ثم یحییکم بیا به تاسو ژوندې کوي ثم الیه ترجعون بیا به الله د تاسو واپس لشي دوزل مرګ دی دوزل ژوند دی یو د دنیا ژوند دی او بل آخرت ژوند دی نو مرګ هم یو اولنې دی چې نشواله دی دیم هغه مرګ د دنیا نو د قبر ژوند به ذکر نه کړه هغه وجدار چې هغه حقيقي ژوند نه دی اخو برزخی ژوند دی دای په کیفیت الله پويږي او حقيقي ژوند دی ته لکه چې روح په بدن کې داخل وي په قبر کې روح په بدن کې دا مکمل داخل نه لک سات د پاره بیا روح یا سجین تزیو یا علین تزیب قبر کې بیا جو سفرتي خو تعلق وسري هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا نو وسنور انعامات ذکر کړي او دلائل ذکر کړي په دې مسله چې الله ومني الله توحید ومني هو الذي دل ذات خلق لكم چې پیدا کړی تاسو د پیدې د پاره ما فی الارض هاڅ چې پسمکه کړي جميعا ټول زمکه کې هر یو شی د انسان د پیدې د پاره دی خو کڅوک دا سوال کوي چې ډېر اشیاء د سړي ځای کې خالص ضرر دی حیوانات چې ماران دي لړمانان جواب د ادارې چې د فائدې دوه قسم دي یو فائدې هغه دنیوي دي بل فائدې اخروی دي نو بعضی اشیاء کې فائدې دنیوي خو نشته لیکن اخروی فائدې پکې شته مار لړم وغیرہ دا چې سړی نو آخرت صحیح طور پیدا دي دغه فائدہ پکې ده او اوس ور ثابت دار چې په دې حیواناتو کې الله دنیوي فائدې می خو دري البته فائدہ بچاته معلومه چاته باندې معلومه
ثم استوى الى السماء به پورته شو اسمان طرف ته فسواهن برابر اکلای لرا سبع سماوات و اسمانونه او دا د لږی په شکل کې وي او چم شانت او رس سورۃ انبیاء کې براش فسواهن برابر اکلای لرا سبع سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم الله پارشی باندې پوهه دی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً مخکره دنیا اشیاء ذکر لچ الله او استاسو پیدا د پاره می پیدا کړی دي اوس ته داغینه د پیدا غسل د پاره د خلیفہ تذکرہ کوي چې الله او آدم علی السلام می د اید پاره پیدا کو به د اولاد واقع د آدم علی السلام ذکر کوي د پاره دی مسلې چې الله تاسو باندې هر قسم انعامات کړی دي دنیا شینم تاسو لپاره پیدا کړی آدم علیه السلام تاسو نکاحت ملائک په سجده کړی دي نو تاسو دا مسله ومنئ چې او عبدو ربکم د خپل رب بندگی وکړئ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ او کله چې ویلی استاد رب ملائکه ته انی جاعل یقینا ز پیدا کون کې ما فل ارض پزماګه کې خلیفتن یو خلیفہ نه مراد احکام چلون کې او د اسمه کې د اشیاء او فایده غستون کې ته خلیفہ لیکل شي دا وینای ملائکه ته چې کړي دا مشوره نه د لکه باز خلک وي مشوره نه ده بلکې دا اعلان دی اعلان تعالی کو چې ملائکه خبر شي زو انسان پیدا کوما یو خلیفہ پیدا کوم او هغه به د سکارونه کوي نغی تپوسو کو قال ویل دی ملائکه اتجعل فیها یت پیدا کې په دسمګه کې ما یفسد فیها آسو چې فساد بکې پدې کې ويسفك الدماء او توی کوي بوینو لرا یفسد فیها فی حقوق الله د الله حقونه به خرابای ويسفك الدماء د بندگانو حقونه به خرابای ویني به توی کوي خون خرابه وکي دا خبر دی کوم سینه معلومه کړه د کې یو قول اهل المدعا کړی دی چې مخکې په دسمګه کې پیریان اوسېدل او هغه فسادونه کړی نو دیو قیاس پاغي باندې وکړي دویم قول دی کې داري چې دا لفظ خلیفتن نه معلومه کړی دا خلیفہ ویل کې احکام چلون کې فیصله چلون کې او فیصله کوون کې نو فیصله سود چا منس کې کوي چې سو جګړه کوي کنه نای ته پته ولګي چې دا ود سوران قرآنی کوي نقصانات بکې د دې په پیدا کولو کې څه حکمت ته یعنی څه راز دی په دې کې اعتراض نه دی کړی ونحن نسبح بحمدك ومنغا پاکی بانو سر د ساينس تعالی ونقدس لك او پاک غنو تعالی رد شریکنا یعنی منغا تسبیحات ساویو کنه نو که خپل تسبیح د پاره پیدا کړي نو منغا پوره یو کنه دی ولې پیدا کړي قال ویل الله انی اعلم یقینا زپویګم ما لا تعلمون پاس چې تاسو په نه پویږئ مر بدی کې باندې کان خلق می او بدی کې با انبیاء وی صدیقین شهدا او پکې او کوم چې پکې بدان دی جایب کې جهنم ته ځي وعلم آدم الاسماء كلها اوس د آدم علی السلام فضیلت او ذکر کړي وعلم آدم الاسماء كلها او خدای آدم علی السلام ته نمونه ټول نمونه او تر څه شي خولې دغه ظاهر قول لاره چې کوم د اسمه کې اشیاء دي دا غیر چې فایده غستل کی د نمونه او ته خول لکه مثال دا روټي دا وبدي دا تذکر دا ایو دا فصل دا غنم دا جوار وغیرہ چې کوم نه فایده انسان اخلي دا یو ته خودل او دا غیر سره سره د ملائکه نمونه او ته خودل ثم عرضهم به پیش کلاغی لرا قران دی کلاغی لرا للملائکه ملائکه فقال وتل انبئوني خبر را کایمات بیا اسماء هؤلاء پنمنو دی شین بان ان کنتم صادقین کجری وای تاسو رښتینی دلته سوال دار راځي چې ملائکه ته دانونه ونه خودل او آدم علی السلام ته خودل او بیا ملائکه ته چې خبر را کین دا څه کمال نه دی لکه مثال په تور باندې استاد دی اب شاګردانو کې یو شاګرد ته سوالو خي او بل ته ونه خي او به دې بل ته وی مال جواب راک او چې کم ته خودلې هغه ته جواب راک دا څه کمال نه دی جواب دار چې دلته سوال جواب دا خبره نه ده بلکې دلته فضیلت د آدم علی السلام خودلی الله دی ملائکه ته فضیلت د آدم علی السلام خي چې دا د دې ځمکه د خلافت د پاره ما زکه منتخب کو چې دله تعلیم ورکړي دی او تاسو له نه درکړي زکه نو مقرمه فضیلت خود لنور د استاد او شاګردي خبره پکې نشته امتحان خو نه دی فضیلت خود لې صرف قال ولی سبحانك پاکرتا لرا الا علم لنا نشتر علم منتا الا ما علمتنا مگر اجتا من ترا کړه دې انك انت العليم الحكيم یقینا ته په حکمت والا قال ول الله يا آدم عليه السلام انبئهم خبر ور کدی تبي اسماءهم پنمون دې شینو باندې
فلما باهم نار کله چې خبر ورکدوی ته بیا اسماءهم پنمونو دي شینو باندې قال الى الله لم اقل لكم يا مان ویل تاسو ته اني عالم غیب السماوات چې یقینا ز پویګم په غیب د اسمانونو باندې ولارد رزم کی باندې وعالم ز پویګم ما تبدون پاس باندې چې تاسو ښکار کوي او ما كنتم تكتمون پاس باندې چې تاسو پټوي که بسړه کې څه خبر راځي که ښکارې کوي ټول باندې ز پویګم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ دا بل فضیلت د آدم علیہ السلام ذکر کړي او دا بل انعام دی په انسانانو باندې چې تاسو پلار هغه ته ملائک په سجده کړی دي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا او کله چې موږ ویل ملائکه ته چې سجده وکړي له آدم علیہ السلام ته آدم علیہ السلام ته سجده دا کوم طریقې سره وایي یو قول کې علما دا کړی دي چې دا حقيقي سجده وا او دې ته سجده تعظیم ویل کی یو سجده د عبادت تاغه صرف الله د پاره ده غره هغه په یو دین کې جایز ده بل چاته صرف الله د پاره ده یو سجده تعظیم ته دا په مخکنو امتونو کې جایز او په دې امت کې هغه بند ده دیم قولی کې دار چې سجده کې آدم علی السلام ته مان د آدم علی السلام نه قبله جوړه کړي او سجده الله ته وکړي لکه څنګه چې مونږ کعبه ته سجده کوو نو کعبه ته سجده مونږ نه کوو چې دا کعبه زمونږ نه الہ دی نعوذ بالله نه زمونږ الله هغه ته مونږ سجده لګو کعبه زمونږ جانب دی هغه طرف ته کوو فسجدونا ای سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکلا دا د انکار وجه ذکر کړي او دا د سجدې نه کول وجه ذکر کړي یو دا ابا انکار او صفا انکار واستكبر لوی وکلا ځان لوی وشمار وکانه من الکافرین او دیو د کافرانو یا مخکنه کافر دي د منافقت په توروسی د ملائکو کې او یادار چې دی اوس کافر خدای درې چې ورته د ملائکو د جنس نه دی دا جدا جنس دی سورۃ الکهف کې براشی کان من الجن ففسق عن امر ربه د پیریانو د جنس نه دی ورته دا ملائکو د جنس نه دی خاصه ملائکو کې وسی د ملائکو سره شامل وو وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك الجنه او موږ ویل آدم علیہ السلام اوسېګته بي بي ستا په جنت کې بي بي د حوا رضی الله عنها الله ورته کینی پختینه پیدا کړې و وکلا منها رغدا حيث شئتم او خوراک کوي د جنت نه رغدن پراخه حيث شئتم کوم ځکه چې تاسو خو خشي جنت کې خو پابندي نه کنه چې په کوم ځکه خوراک کې اوس کا کې ولا تقربا هذه الشجره ومن ذكي ديونتا یوونه وته خودلا یا وته یو نوع ونه خودل د چپلانی قسمونه ته ورني ذکی کده جنت په ارزه کی خدای ته ورني ذکی گئی یا وته یو خاص ونه خودلا خاص ذات وته خود چې دی ونه ته ورني ذکی گئی ولا تقربا هذه الشجره ومن ذکی دیونه ته فتكون من الظالمين نشيبتا سد نقصان کون کلا خپل ځاني سبق مکئی فازلهم الشيطان نو خيول دوی لره شیطان عنها د دیونه د وجنا فاخرجهما نوی سره دواړه مما کان فی دا غزنه چې دیو پایږي او داغي سبب په سورته اعراف کې به ذکر کړی دی شلم نمبر آیت کې شیطان وته وسوسه ورزول او به وته قسم وکړو چې تاسو دیونه نه الله زکه من کړی وای چې تاسو به یا ملائک شي او یا به همیشه پاتې شي وقاسمهما اني لكما من الناصحين قسم وتوکو جسم خیر خایما دی بدوکش وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو ام ویل کو شی بعض پتا سو کی بعد پار د بعض عدو دشمنانی تاسو به اسمه کې ته کوزيږي ال تبو تاسو دشمنی شریږي د انسان او د شیطان او دا رې د کافر او د مسلمان دا جګړه به تاسو سٹارټي ولکم فی الارض مستقر او تاسو د پاره پسمګه کې زید اوسېدل یو متاون الہین او پیدا غسل به ترې وخت پورې چې هغه وخت د پناه دی او وخت د مرګ دی فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه آدم علیہ السلام رجوع الله ته وکړو شیطان خو په خپل ضد باندې کلکش فتلقى آدم من ربي كلمات نو ازدک له آدم علیہ السلام د خپل ربنا کلمات یو څو کلمې یو څو جملې هغه جملې په سورۃ اعراف کې دي 23 نمبر آیت کې قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دواړو ویلې الله موږ په ځان باندې زیاته کړ دې او کتاره باندې رحمونه کو بخنه دراته ونکل نو موږ باګره تاوانیان شو او تاوان کې بواغیش دغه کلمات دي فتاب علينا توبه قبول کړه انه هو التواب الرحيم یقینا الله توبه قبل ان کې مهربان دی قلنا بتو منا جميعا
دای دوباره بیا ذکر کو مخ کې ویلو قلنا بتو بعضکم لبعض عدون الت امور التکوینی مراد دي یعنی ذکر چې تاسو اسمه کې دلال شي نو کارونه بس تاسو صحیح هغه بدای چې اسمه کې به وسیږي فائدې باخلې داغه د اشیاءونه او دشمنی هم منځ کې چلیږي نو وسوتا دوباره بیا امر کوي د امر تشریعي د پاره چې لاړ شي نو ګوره په شریعت به عمل کوي قل لا بتو منا جميعا مونږ ویل کو شه د دې زین ټول فایما یاتینکم منی هدن پس کچری راشي تاسو ته زما د طرف نه هدن هدایت والا اریو نبی چې هدایت والا د عرش او د وارث فمن تبع هدايا نجاجتا بدري وکلا زما د هدایت فلا خوف عليهم نبير پاغيبان ولا هم يحزنون نبي غمجن نبير پاغيبان په وتلو کې د جنت ناسو کوم د جنت نه باسي نب غمجني په تیر شوی ژوند پسې چې او د څه خسته ژوند په دنیا کې تیر کړي هغه به تیری بیا نو استخفيف ورکی منکرین ته والذین کفروا واکسان چې کفر کړي دي وکذبوا بیااتنا او دروژن کړي زمونږ آیاتونه کفر کړي پسړه کې او دروژن کړي په جواب باندې زمونږ آیاتونه اولئک اصحاب النار دا کسان اور والدیهم فی خالدون دیو پای کا همیشه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم دین اوس خاص خطاب شروع کی پس عام خطاب لا مخ کې عام خطاب یا ایو الناس عبدوا ربکم اے خلق د الله بندگی وکي اوس بنی اسرائیل ته خاص خطاب کوي ذکر د اهل علم علماء دي ته وای چې ګوره تاسو خو ګوره ومنه کبل څوک نه مني هغه نه مني تاسو خو منئ کنه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي اے اولاد یعقوب علیہ السلام آیات کې نعمتونه زما غنمت علیکم چې ما کړیو پتا سبانه بنی اسرائیل اسرائیل دا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام لقب دے اسرا من عبد ایل بنی الله یا بنی عبد الله اے بچو دا غچا چې بندگی کړي و د الله یا بنی اسرائیل اذکروا یا اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کړي یادول نفس شمار لري چې 1 2 3 نه یادول معنا دا چې شکر ادا کړي شکر یې وکړي نعمت التي د نعمتونو زما انعمت علیکم چې ما کړی پتا سو باندې واوفو بیاهدی پر کای زما لوزنا اوف بیاهدکم زوا پر کوم استاس لوزنا دا لوزنا دا په سورۃ التوبه کې دا سورۃ مائده کې الته ذکر دی سورۃ مائده کې الته ذکر کړی دی الله فرمای منګ بنی اسرائیل کې دولس مشران مقرر کړیو او الله تعالی وقال الله اني معكم الله ویل زستا سره لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزکاه وامنتم برسولي وعذرتم کتاسو ایمان لر په الله باندې منظم کاو او دارنګ د پیغمبرانو باندې ایمان لر تاسو قرض الله ته خستور کاو دا لوزونه دی طرف تری نو الله خپل لوزونه ذکر کوي لو کفرن عنکم سیئاتکم زبستاسو ګناونه معاف کوم جنت تم داخل کوم دغه لوزونه مراد دي واوفو بیادی پر کئی زمال حزنا سورت مائدہ 12 نمبر آیت کی ردی تشریح دا اوفی بیادکم زب پر کم استاسل حزنا و ایای فرحبون و خازمان ویری گئی اس دعوت ورکی ایمان بالقرآن تا وآمنو ایمان روڑی بما انزلتو پا کتاب چی ما نازل کردے دے مصدق لما ماکم تصدیق کون کرے دا کتاب جستا سر دے یعنی قرآن دا تورات تصدیق کئی چاو قرآن دا تورات دا اللہ کتاب دے دارنگی پا تورات کی چکم اصولی مسائل دی ایمان او دا آخرت وغیرہ اگر پا قرآن کی مشتری ولا تکونوا اول کافر بی او مکی اول کافر پدی بانی کڅوک سوال داوی کی چې مخ کې هم مکی والا کفر کړی دی او دا هم مدنی صورت دی مدینه کې دا يهوديانو بنی اسرائیل دای جوابدار ولا تکونا ولا کافر به مکی کې اول کافر په دې باندې د بنی اسرائیل نه یعنی بنی اسرائیل کې وسه پورې چا کفر نه کړي خو کتا سو باول کافر شي دوی مطلب ادارے چې اول کافر مکی ګمان لاول پکې سوچ وکا تک دوار انکار مکوا لک فکر پکې وکا ولا تشتروا بیااتی ثمنا قلیلا او مال سما پایتون باندې پیسې لګي مراد تل دنیا په مغره کوي سما پایتون باندې روس سورۃ النساء کې براشي ټولي دنیا ته متاع ویلې دي ټولي دنیا ته ثمن قلیل ویلې دي قل متاع الدنيا قلیل او نبی چې سامان دنیا ټول لګ دي وای فتقون او خاص زمانه ویری مخ کی فرحبون وی د پاوامرو کی او فتقون په نواهی کی وی
ولا تلبسوا الحق بالباطل دا نور نواهی ذکر کوي نور اوامر هغه اوامر به وتکي چې پاغي باندې دین مضبوطيږي او هغه کارونه منع کوي چې پاغي باندې دین خرابيږي نو بل نه هي هغه ولا تلبسوا الحق بالباطل مګړ وډ کوئی حق د باطل سره وتكتموا الحق قوم پټوي حق لرا دو قسمه خلق وبدي کنه یو پکې نیمګړي مولیانو بل پکې امیانو دا علما شر دیو نو چې کم نیمګړي مولیانو نه پاغي باندې به حق ګډوډ کاو او چې کم امیانو دغه به حق پټاو ځکه امیان خو تعویلات او ماویلات نه پیږي کنه دغه نه به حق پټاو وانتم تعلمون حال جتا سپويږئ واقيموا الصلاه واتوا الزکات ورکوا مع الراکعين دا نور اوامر ذکر کوي چې دین په مضبوطي واقيموا الصلاه او پابندي کوي د مانځه واتوا الزکات ورکوي زکات ورکوي رکوع کوي مع الراکعين سر رکوع کوونکو نه د جمع منځ کوي نو زجرونه وته ور کوي اتامرون الناس بالبر آیات حکم کوي خلکو ته پني کوي باندې لفظ بر دای تفصیل ورس راځي 177 نمبر آیت کې دلته د بر نه مراد سره ایمان بالرسول ایمان بالقران دا يهوديان چې دی بکله خپل مشتغه ویل خپل خپلوانو ته چې چا سبي سیمینه وا الله نبی حق د خیر د منی فزان له بنه منو ده اتامرون الناس بالبر آیات حکم کوي خلکو ته پنه کوي باندې وتنسون انفسکم او تاسیر کړي خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب حال لجتا سلوي کتاب افلا تعقلون آیات عقل لري عقل د پکې نشته چې بل ترې خبري حکم کې خزان له بهم کې کنه ولی کله چې سړی بل ترې خبري حکم کوي او ځان له نه کوي دای د پاره شدید عذاب د پروز قیامت حدیث د بخاری کې راغلی دی یو سړی په جهنم تو غرزول شي نو فتندلق اقطابه دا کلمې به بار تر اوزي دای سبد سیګرځي لکه سرنګ چې دا جرند شي تاویږي جهنميان به ترا چا پیر شي چې ته خو هغه سړی دی چې موږ ته به خسته خبرې کولې او موږ ته به خسته بیانات کول موږ د ګناونو منع کولو ته خو هغه سړی نه ته څنګه درتراله دی وو ته چې تاسو به ته امر کاو په خپل به نه کول او تاسو به منع کول په خپل به کول دا زما حال لوس واستعینوا بالصبر والصلاه دا نور اوامر ذکر کړي واستعینوا مدد حاصل کې بالصبر په صبر سره او صلات او په مانځ سره صبر درې قسم سره دی یو صبر دی علی الطاعات په طاعتونو باندې صبر کول دویم دی الصبر عن المعاصی د ګنا نه ځان بندول دا صبر دی دریم دی صبر علی المصائب مصیبتونو باندې صبر کول دا ټول په دې کې داخل دي مدد حاصل کی بصبر سرا و صلات و مانز سرا و انها لکبیره یقینا دا خامخاگران کار دے دا صبر او منز په دې مدد حاصلول ګران کار دے یا د حاضر دی مستراجه دے و انها یقینا دا منج دے لکبیره خامخاگران کار دے الا علی الخاشعين مگر نه ګران په یریدون کو باندې سوچ د الله نه ری هغه دا ګران نه علم زور کوي و د خاشعين صفات ذکر کړي الذين دا کسان یظنون چې دی یقین کوي انهم ملاق ربهم یقینا دی مخامخ کیدون کی د خپل رب سره دلته ځن په معنا دی یقین دی ذکر قیامت په باره کې ګمان کول دا غلط دی بلکې پای کې به یقین کې وانهم الی راجعون یقینا دی الله تعالی ګرځیدون کی دی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم دار ترغیب د پاره دوباره بیا خطاب کړي یا بنی اسرائیل اذکروا یا اولاد یعقوب علیہ السلام آیات کئی نعمت التی نعمت نزماغا انعمت علیکم شما کڑی پتا سباندیم وانی فضلتکم علی العالمین او یقینا ما غور کڑی ہوئی تاسو پټول عالم باندې داغی زمانے هغه وخت کی بنی اسرائیل غور زکه دا مسلمانانو کړه اوس دی وخت کی امت محمدیه صلی الله علیه وسلم دا غور دی رست براشی کنتم خیر امه اخرجت الناس تاسو غور امتی وی وکذالک جعلناکم امه وسطا من غور امت ګرځولي وی واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا دغه تخفیف اخروی د اخرت عذاب نه ير ور کوي واتقوا يوما ویریږي دا ورځنا لا تجزي چې د بشید فکولې نفس یو نفس نفس بل نفس ناشي ان سزا ولا يقبل منها شفاعه نبش قبل ذل نفسنا شفاعه سفارش ولا يؤخذ منها عدل او نبش غسل ذ نفسنا عدل سجرمان ولا هم ينصرون نبدي سر مدد کېدل شي دنیا کې یو مجرم د خلاصول لپاره سلور طریقې اگر ټول په آخرت کې منفي کړي یو مجرم چې کله راخلاص دي شي یو سړی په خپل اصل رسوب باندې راخلاص کی
ناغه منفی ک چلا تجزی نفس عن نفس شیئا نو کله کله بیا بل سړی وګوري مجرم چې کله څوک را خلاصي نو بل څوک وګوري سپارښت پاره چې لاړ شمو د پاره سپارښت وکا نو هغه منفی ک ولا يقبل منها شفاعت نو چې کله سپارښم کار نه کوي نو بیا خلک پیسې وړاندې کی رشوت وړاندې کی یار پیسو نه کاروالي هغه منفی ک ولا يؤخذ منها عدل نه بشي هغه سره دانه جرمانه نو سلورم طریقه دا چې کله رشوت هم کارونه کی نو بیا خلک احتجاج وکي مظاهره کوي کله روډ بورډ بند کی الله غم منفی ک ولا هم ينصرون نو سره مدد کېدل شي څوک ستاون نشي کولای دنیا ځان له آخرت و ځان له وَإِنَّ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ دا اوس تفصیل لري مخ کی اذکروا نعمتي یاد کی زمان نعمتونه دا نعمتونو تفصیل ذکر کړي اول نعمت دار چې د فرعون نه اخلاص لې وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ وَكَلَ چې من خلاص کړي وي تاسو من آل فرعون د فرعونانو نه فرعون نه اخلاص لې او دار ادارت تابعدارونه فرعون د مصر بادشاہ ته ویل کېده او د پنوم کې علماء اختلاف کړي دي لکه یو قول په کدار چې د قابوس ته او مشهور دار چې دا ولید ابن مصعب ابن ریان دا غنوم دی خپل ولید ابن مصعب ابن ریان او فرعون دا لقب د مصر بادشاہ ته فرعون ویل کېده د کیسه دغه د فارس بادشاہ ته کسرا ویل کېده نو د روم بادشاہ ته قیصر ویل کېده او د حبش بادشاہ ته نجاشی ویل کېده دا یو ځان لزالي کنه نو د مصر بادشاہ د فرعون ویل کېده وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ کله چې موږ خلاص کړي د فرعونانو نه یسومونکم رسول تاسو العذاب ناکار عذاب یذبحون ابناءکم العلول زامن تاسو ويستحيون نساءکم جدی پر خودلی جنکه تاسو دا کار دوري کړو دا اصل کې فرعون ته دا خبر را رسیدلې او د بنی اسرائیل د مشران نه دا سلسلوار دا خبر را روانو چې په مصر کې د یو بادشاہ په ټیم کې به یو حالت پیدا کیږي هغه به د بادشاہي وخت دغه تخته الټه کوي فرعون سره یې پیدا شو چې کېدې شي زما په دور کې راشي ناغه د خپل بادشاہي د بچاو په خاطر باندې دا کارو کوي چې د فرعون بنی اسرائیل ماشومان به ذبح کول چا ویلي چې بنی اسرائیل کې دا فرعون چې د خوب لیدلو چې د بنی اسرائیل د کورونو د محلات تر طرف نه و راوچت شو زما د بنگلې وسوله چا ور تعبیر بیان کړ نو چې بنی اسرائیل د طرف نه با یو الک را پورته کی او صاحب چي به ختمه دا غي د پاره د کار اختیار کړ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ او کلا چې مخلاص کړی وي تاسو د فرعونانو نه یسومونکم رسول تاسو العذاب ناکار عذاب یذبحون ابناءکم العلول بزامن تاسو ويستحيون نساءکم ژوندې و پر خودلې جنکه تاسو وفي ذلك مبدی کار کې بلاء امتحان من ربکم د طرف تاسو عظیم لوی بلاء یا مرد امتحان دی یا مرد نعمت دا عظیم نعمت او چې تاسو اخلاص لې بیا هارون علیہ الصلوۃ والسلام څنګه خلاص شوه دی موسی علیہ السلام څنګه خلاص شوه دی موسی علیہ السلام واقع خو مشهور ده چې هغه مور په صندوق کې وګرځاونو بس الله بچ کو او هارون علیہ السلام په دې طریقه الله بچ کړي او چې کله دی فرعون دا بنی اسرائیل بچی حالا ختمول علالول به نبی دا بنی اسرائیل شو دا حکمیدل رو کړه الله دا نارینا الکان شو دا سړی دا کمیدل او دی فرعونانو به د بنی اسرائیل نه خدمت هغه سره بیګار به پکاو نو دا فرعونان درالو فرعون تی ویل چې تر بنی اسرائیل د قشان ختم کینو موږ له باندې کې کار څوک کوي ناغه زده سیو چې یو کال وجنه یو کال ژوندۍ پرې دی په کم کال چې ژوندۍ پرې خدل پاک کال باندې هارون علیہ السلام پیدا ش او په کم کال چې وجلو موسی علیہ السلام پیدا ش په دې طریقه هغه بچ شوی دی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ دا بل نعمت ذکر کی دلته واقعات تفصیلی مقصود نه راغه سورۃ اعراف کې ورای سورۃ قصص کې دلته صرف الله نعمتونه دی بنی اسرائیل تور پیا دی چې بنی اسرائیل دا نعمت مهرباني کړي دا مهرباني کړي دی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ کله چې موږ جدا کړو تاسو د پاره دریاب بكم ان لكم بحر قلزم فانجیناکم من خلاص کلی وای تاسو اغرقنا من غرق کلی آل فرعونیان وانتم تنظرون تاسو وتقتل کله چې دشمن هلاکی او سړی وته ګوري نو سړی درخوان ور کوي او دا خو تړي قارو کړ بنی اسرائیل نو زکه وت الله په تور د نعمت وي چې تاسو ته قتل او تاسو مخ کې هغه هلاکی نه وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً دا تمہید ذکر کی بل نعمت تا اور پسی آیات کی ذکر کی
وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً او کله چې موږ وعده کړی و د موسی علی السلام سره د 40 شپو دا د پاره د کتاب ورکولو لکه سورۃ اعراف کې بدایي تفسیر راځي 142 نمبر آیت کې ثم اتخذتم العجل بیا تاسو نه ولې اوس خلرا په خدای توب باندې من بعد رسلانم وانتم ظالمون تاسو ظالمان موسی علی السلام چې کله تور تلاړ سامری التدا کالون ورسخه جوړ کو دی دغه په بندګۍ کې مبتلا شو نو سا نعمت تور په یادې ثم عفونا عنكم بیا موږ معافي کړي و تاسو ته من بعد ذلک رسل دینا معافي وخت په توبې سره غتوبه رسل ذکر کړي اور پسې آیت کې لعلکم تشکرون دې پاره چې تاسو شکر ادا کړئ و اذا اتینا موسی الكتاب والفرقان لعلکم تهتدون دابل نعمت روحانی و اذا اتینا موسی الكتاب او کله چې موږ ورکړې موسی علی السلام ته کتاب تورات دی والفرقان او فرقان دې کې یو قولدار چې دا کتاب هم د فرقان دی ته تورات بلوم دی فرقان فرق راوري من زحق او باطل کې یا د فرقان مراد دی معجزې د موسی علی السلام ته فرقان لري لعلکم تهتدون دې پارش تاسو هدایت بیا مونږ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ دا توبه تفصیل له مخکې مونږ ویل چې دې ته معافي شي وانه توبه استری دا توبه تفصیل ذکر کړي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یو کله چې ویل موسی علی السلام خپل قوم ته یا قوم زما قوم انکم ظلمتم انفسکم یقینا تاسو ظلم کړي په خپل ځانونو باندې ظلم دې شرک باتخاذکم العجل په سبب د نیولو تاسو سخلرا په خدای توب سره باتخاذکم العجل الها سخینم خدای جوړ کړي دام غړ ظلم کړي فتوبوا الى بارئکم نتوبوا باس خپل خالق ته بارئ ویل کی حق ذات ته چې هر انسان په جدا جدا شکل پیدا کړي دي تاسو ګورئ کنه په دې مجلس کې هر انسان د بل جدا په شکل کې یو انسان د بل سره 100% برابر نه لري د تبارئ ویل کی او دا اشاره دي ته چې بني اسرائیلو الله تعالی خسته شکل تر کړه دي تاسو یې په شکل شي ته سجدي لګوي او سخی شکل څه شری ته سجدي لګي